په غزني ولایت کې یو سرتیری له تندې مړ شوی دی. د غزني ځایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو سرتیری له ډېرې تندې مړ شوی او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. سلام، وخت مو په خیر. د غزني د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامراني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د غزني ولایت اړوند درزو سیمه کې یوه سرتیري د تندې له امله ساه ورکړې ده. ویل کېږي په دغه سیمه کې د امنیتي سرتیرو واپسته له څو اونیو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په قلعهبندۍ کې ده او هلته میشت سرتیري له لوږې او تندې سره مخامخ دي. د ښاغلي کامراني د معلوماتو پر اساس کله چې یاد سرتیری مړ شوی، 4 نور ملګري یې چې د اوبو راوړلو په موخه له پوستې د باندې وتلي وو، هغوی هم طالبانو له ځان سره بیولي دي. بلخوا ځایي خلک وایي چې د خوراکي توکو او اوبو د نه رسېدو له امله د دغې پوستې 6 سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. تر دې وړاندې هم د پوځ په لیکو کې په لوړ پوړو چارواکو د دې له امله نیوکې شوي چې سرتیر ژوند ته پام نه کوي او د دندې پر مهال ورته اړین غذایي مواد او نظامي تجهیزات نه رسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.